بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام او ټولو ته د اختر مبارکي وایو، که د چا سبا دی یا نن دی. بالخصوص ټولو مسافرو ته او هغه زمونږ پښتنو ته چې خپل خپلوان یې په دماکو کې شهیدان شول یا خپل خپلوان یې ورک دي یا په لینډ ماین شي یا په ټارګېټ کیلینګ شي، معذور شول، شهیدان شول. او داسې په دې خاوره ټولو غمځپلو زمونږ ولس ډېر بیرجن او غمځپلی ژوند تېروي. ټولو ته د زړه د تله مبارکي وایو. د اختر خدای دې د خوشحالۍ ورځې تل پرې راولي. د تحریک چې څومره شهیدان دي هغو ټولو ته، د دوی کورنیو ته د زړه د تله د اختر مبارکي وایو. خدای دې د خوشحالۍ ورځې په دوی تل راولي. هغه ملګري چې هغه په قید کې دي، زمونږ حنیف پښتین یا د ده سره ملګری فهیم یا داسې نور ملګري، هغو ټولو ته د دوی کورنیو ته د اختر مبارکي د زړه د تله وایو. او په بر وطن کې هغه فعالان چې د ولسونو د انساني حقونو دپاره یې مبارزه کوله په قید کې دي، لکه نورایل کلیوال، مطیع الله ویسا او داسې نور، هغو کورنیو ته دوی ته د زړه د تله مبارکي وایو. غرض ټولو ته د زړه د تله د اختر مبارکي وایو. وطنوالو، لکه څنګه چې په روژه کې انسان په ځان لوږه تیره کي، تنده تیره کي، صبر زغم کوي خو همت نه بایلي، بیا آخر یوه ورځ د اختر راځي. داسې به په قومي مبارزه کې موږ په ځان هره سخته تیروو، هر څه زغم به کوو، صبر به کوو، سختې به تیروو، خو همت به نه بایلو، حوصله به نه بایلو، او یوه ورځ به د خپلواکۍ تر اختره پورې خپل قام او وطن رسوو. خدای دې تاسو تل خوشحال لري. آباد اوسئ. مننه کوم.